چې څه دې وکړل اشنا ښه دې وکړل چې څه دې وکړل اشنا ښه دې وکړل او ژاړم په دې آخر په څه دې وکړل ما خو د مینې خوږ جانان ګڼلې ما خو د مینې خوږ جانان ګڼلې او خپل ځان مې هېر و ته مې ځان ګڼلې او لږ خدای دپاره ځان ته ځان ووایه لږ خدای دپاره ځان ته ځان ووایه صادق اسرار ته خپل جانان ووایه. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو د انګازې ټلویزیون په پروګرام ادبي بهیر کې زه ستاسو قربا حیدراودان وایم خواږه سلامونه او نیکې پیرزونې. مینوالو د مخکې په شان نن هم موږ سره په دې پروګرام کې ډېر خوږ شخصیت ډېر قدردان او ډېر بهترین شخصیت ښکلی شاعر ښاغلی صادق اسرار صاحب میلمه دی. هغه ته په خپل پروګرام کې په خیرالی وایو ستړي مشي وایو او مننه کوو چې په دومره مصروف زندګۍ سره د خپل موږ ته قیمتي لمحات راوښکل او موږ سره کېناستو. په خیرالی وایو جناب صادق اسرار صاحب. السلام علیکم صاحبانو. خیو خیر دی ټیک ټاکي ډېره مننه الله ما یو که چې موږ له ټایم راکړو. صادق اسرار صاحب ګران کتونکي د اسرارو چې صادق اسرار صاحب سره ملو شو نو د الله شکر دی الله مونږ ته لره تاسو د ادب هغه کداور شخصیات دی چې مونږ پې ویاړ یو او همیشه به فخر کوو. او مینوالو ته کم غزل ډالې کې د ټول نه مخکې اوبه وایو څه به ورته ووایو چې غزل دی وي چې که دې نه رسي هر څو ورته بیخي لاس که دې نه رسي هر څو ورته بیخي لاس خمار به نه وژنې هېڅکله په پردي لاس ډېر ښکلی او په راحت کې یاران پیر د سړي جوړ کي په راحت کې یاران پیر د سړي جوړ کي په سختۍ کې خلک خلکو نه ساتي لاس ډېر زبردست او آخر داسې مرور به څنګه رضا شي آخر داسې مرور به څنګه رضا شي ورته پریوزمه په خپو نه مې پرېږدي لاس آخر داسې مرور به څنګه رضا شي ورته پریوزمه په خپو نه مې پرېږدي لاس. او دا د حسن احترام د مینې خوند دی سمر صاحب دا د حسن احترام د مینې خوند دی ګناه نه ده که څوک چاله ښکلوي لاس ډېر ښکلی بهترین او که هر څو راته رقیب توره بلا ده که هر څو راته رقیب توره بلا ده ستا د مخه ورته ږدمه په تندي لاس. زبردست. او ته پوره نه شوې پښتو زه دې مجرم کم ته پوره نه شوې پښتو زه دې مجرم کم خامخا به ظالمان راله تړي لاس. صادق اسرار صاحب ډېر ښکلی بیا ووایه. ته پوره نه شوې پښتو زه دې مجرم کم خامخا به ظالمان راله تړي لاس. زبردست. او په دریاب کې د لالونو کمی نشته په دریاب کې د لالونو کمی نشته په مزه مزه اوبو کې چې وهي لاس. او زه صادق اسرار د هغه چا مشکور یم زه صادق اسرار د هغه چا مشکور یم چې په سخته کې ولاړ وي راکوي لاس. زبردست صادق اسرار صاحب زبردست. او یو بل خوږ غزل به هم تاسو نه غواړو چې قدرمنو کتونکو ته ډالې شي. څنګه مو خوښه ده جي؟ ولې نه وایي چې ما په خواب زلفې لیدې چې ویښ شوم نه وې ما په خواب زلفې لیدې چې ویښ شوم نه وې ورېځې خورېدې چې ویښ شوم نه وې بیا ووایه. ما په خواب زلفې لیدې چې ویښ شوم نه وې ورېځې خورېدې چې ویښ شوم نه وې او دنګه ونه لا چې ذاته څانګې دنګه ونه لا چې ذاته څانګې په پالنګ مې زنګېدې چې ویښ شوم نه وې او لکه مار ستړی ستومانه په چندڼو ول په ول بتاوېدې چې ویښ شوم نه وې او تو راتو کړی شوي ولونه
تورا تو کړای کړای شوي ولونه ولونه زولنې ترې جوړې دي چې ویښ شوم نه وي او چې خورې شوې را خورې شوې بیا خورې شوې چې خورې شوې را خورې شوې بیا خورې شوې ورانېدې او سمېدې چې ویښ شوم نه وي چې خورې شوې را خورې شوې بیا خورې شوې ورانېدې او سمېدې چې ویښ شوم نه وي او عجب غوندې منظر صادق اسراره عجب غوندې منظر صادق اسراره په رخسارې رپېدې چې ویښ شوم نه وي حد اسرار سره حد قدرمنو کتونکو پروګرام ادبي بهیر تاسو اوریدو تاسو کولی شئ چې زموږ انګازې ټلویزیون د یوټیوب د لارې هم خوښ کړئ او د فیسبوک د لارې هم فالو کړئ انشاءالله د یو بل شاعر د یو بل ادبي شخصیت سره به بیا حیدر اودان ستاسو په خدمت کې حاضرېږي تر هغې دمه زه او ډېر شیرین او ډېر خوږ شاعر او ادیب صادق اسرار صاحب په دې دعا سره ستاسو نه غواړو اجازت چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله بریالي اوسئ د لوی الله په امان